الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل سورت دی سورت علم نشرح مکی سورت دی مصحف سرات سلور نوی نزول سرات دولسم نمبر سورت دی نازل ابن دقی سورت دوحان رستا مصحفی و نزولی دی دوانو یو دی خواه مناسبت دی مکی سورت صدا دی مکی بیان دی متعدد و انعامات وشو پا نبی علیہ السلام باندی پا دی صورت کے ہم بیان دا دغا نعمتون دی پا نبی علیہ السلام مکی بیان دو انسداد دا وحی وشو نبی علیہ السلام بانی وحی بند شو ہوا نو نبی علیہ السلام تا خلقی ہوئی دیسا خدای پا غصہ کرے خدای پا قهر شوئے دلتا ہم وایا دلتا بیان چکم دے دا انشراح دا صدر دے پا نزول دا وحی باندی چا اللہ پاک بستا چکم دے انشراح صدرو کی وحی بتراولی موضوع دی صورت تتمہ دا پاک دا صورت دوحا پا دی صورت کے بعضی حقا انعامات ذکر کی گی چی اگا مکی صورت دوحا کے نو علم نشرح صدرکا علم نشرح لکا صدرکا دا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مکی صورت کے علم نشرح آیا ندا کلاو کرے مونگ لکا تا تا صدرکا سینستا دی دا مانا سنا چی ستا سینہ ما کلاو کری دا او ما چکم دے ستا دا سینے تکمیل کرے پا علوم باندی دا دنیا علوم میں در کری دی فَأَعْطَاكَ اللَّهُ الْإِيمَانِ ایمان نغر نعمت بلستا وَأَدْوَعْنَا انکا وزرک او دا کرنگی وَأَدْوَعْنَا لری کڑے دے منگستانا جکم نے وزرک سقل او بوشتا دا جکم نے انشراح دا صدر دے وَأَدْوَعْنَا عَزَلْنَا وَأَسْقَطْنَا انکا لری کڑے دے ستانا ما وزرک وزرک سمانا وزر او سقل دا ادا دا رسالت تو خبر پوچھے کنا اللہ فرمائی اللذی انقض ظہرک چی ما تاولے چی کم دے سنستا پوشی یاد دی مانا دادا چی اللہ پاک پا ایمان سستانا لرکنے دے غا سقل دا شرک او دا کفر او دا تکذیب ولی دا شرک او تکذیب او کفر دا دومرا لوی بوجھ دے قریب ہو چستا سینے چی کم دے ماتا کڑو ان صدران کا خودے نکا کتانا دا شرک صادر شوے نستا چی کم دے ملا بیا ماتا کڑوے دونا غرچے کم نے وزر دے اللہ جمعک تاسو ساتھی وایا ورفعنا لکا ذکر کون چت کرے تارا پر اللہ پاک ذکر ستا تنگوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چی کم جا کی زیادی گی ما اللہ پاک جتا ہو استانو مو سیادی گی اللہ پاک چکا آدم علیہ السلام پیدا کر دو چکل اوکتن پا دی عرش بندی نکرشیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام جکم دے نبی علیہ السلام پا ذات گرامی بانی جکم دے توسل کو سوالی کو نو پا دی خبر پوش اللہ پا کو توی چی دا سنگا و یا اللہ تا چی دخپل نم سر چان نم ولی کی دا خواهی چی تا تا دیر محبوبی زکا کن دا نم دیر کلے نو اللہ پاک پا عرش لکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو آغا وقت کی جکم دے نبی علیہ السلام فرمائی کنت نبی و آدم بین الماء و الطین مانا خودے پخوا پیغمبری را کری و آدم علیہ السلام لا دخٹی و دوبو پمان کیو اغلا پیدان نو اسے پوچھتا سو پوچھوئی دیو جنا ورفعنا لکا ذکرک اللہ ما اوچت کرے ستانا پر ذکر ستا مع ذکری کہ کم جا کسی یادیگم التستا نمو سر یادیگی دیو جی منگتا صلی اللہ الہ الا اللہ وایو کنا محمد رسول اللہ عرضے کی جدہ خودی نمی پیغمبر نمو سرائی وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً نکم نے سرد سختین ویا ثانی رازی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا دلتا کستاسو خیلی دا عسر جکم دے دا معرفہ ذکر کرے یسر نکرہ ذکر کرے دا بدی خبرتا سو پوچھ نو عام طور قانون نرے چکل معرفہ ثانین معاد کرشی معرفہ چکل معرفہ معاد کرشی ثانین معرفہ دا غیر اولاوی اور چکل نکرہ معاد شی ثانین نکرہ ندا سوی غلط بھی ہوا ہے کنا
چې کله وای معرفه ماضی ثانی معرفه دا عین اولاوی او چې کله نکره ماضی ثانی نکره دا سوی غیر اولاوی دی وجنه دلته چې کوم دی د عسر یو دی او یوسف دو پیری ذکر دی تاسو په انوار کې لیدلی ښه وإذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين اليسرين إذا فكرته فافرح وإذا كنا بتعمل مصيبتنا راشي كنا نبي سورة ألم نشرح توجهك إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح ألم نشرح سورة توقورا خبر پوه فعسر بین الیسرین وی عسر یو ځای ذکر دی او یسرین دو پیری دی اذا فکرته ته چې کله بده کې سوچ وکړي نو پاپره به خوشاله دلته کې تاسو خېلی عسر چې کوم دی یو ځای ذکر دی او یسر سره دو ځای ذکر دی نو پتا به کوم دی په یو سختي سوچ چند پراخي اسامي راوړي انما العسر يسرا فاذا بلغت چې کله ته پالک شوایا د دعوتنا پنسبو نو باقی خو کوشش کوایا و اذا پرقتا من التبلیغ چې کله ته فارغ شي وای د تبلیغ نه نو پنسبو ځان ستړی کوي کوم دی کوشش کوا خو اذا پرقتا من الصلاه پنسب په دعا به دعا کې ځان ستړی کړه الله یو ځان او الى ربک پر خپل رب ته کوم دی رغبت کوا دا بل سورۃ دی سورۃ 3 مکی سورۃ د مصحف سره 95 نزول په لحاظ سره دا اتشتم نمبر صورت دی نازل لرسته د سورۃ بروج نه ربط او مناسبت دې صورت ما قبل صدا د مخکې بیان د بعض انعامات او خاصو په نبی رسول الله دلته ذکر د انعامات عامو ذکر کوي عام خلق باندې موضوع د صورت چې عام طور چې کوم دی ادا انسان دغه فرایض چې کوم دی منصبي ولره دا چې کوم دی سړی اعلی عیلین ته رسي او چې کوم سړی وایا ادا د فرایضونه کی نو اسفل السافلین ته رسي الله فرمایي والتین والزیتون زما د قسمی په تین باندې او په زیتون باندې تین چې کوم دی دا د مقام نوم دی او زیتون هم د مقام نوم دی دلته ذکر د تین دی مقام دی مراد نه ما یحب تین دی ذکر د زیتون دی مراد نه کوم دی هغه مولد د عیسی علی السلام دی الله زما د قسمی په تین په مقام تین باندې دا هغه مقام دی ښا چې دې ځکه الله پاک په ابراهیم علی السلام باندې وحی کړی و په دې خبره تاسو پوښی او زیتون دا دې کوم دی وایي دا هغه مقام نوم دی چې په کوم ځای کې عیسی علیه السلام پیدا شوی وو نو الله وی زما د قسم چې کوم دی وایا پاغه زه باندې چې کوم ځای کې وایا وحی شو وایا ابراهیم علیه السلام ته زما د قسم یو پاغه مولد د عیسی علیه السلام باندې وتور سینین او زما د قسم په تور سینین باندې تور سینین چې کوم دی دا نوم دی چې کوم دی وایا د هغه موضوع ضلع ورته ویل کیږي چې دې ځکه وای موسی علیه السلام ته الله وحی کړی و زما د قسم وایا په توري سنین باندې معنا پاغه وحی باندې چې الله پاک موسی علی السلام ته په کوم ځای کې وحی ذکر د مقام د مراتب ما یحاد وهذا البلد الامین زما د قسم په دې خار باندې دې خار نه مراد کوم خار دی هغه ځای دی چې په کوم ځای کې وحی نبی علی السلام ته شي وهذا البلد زما د قسم په دې خار باندې الامین چې دا موضوع د امن دی لقد دا جواب قسم دی لقد خلق انسان فی حسن تقوی الله خیس پیدا کړ انسان په خپل صورت او په خپل شکل د هر چا نه بده کې چې کوم دی وای خپل والے دی ثم ردنا واسفل السافلین الله بیا چې کوم دی په بد اعمال باندې په غلط عقیده باندې بیا اسفل السافلین ته دی ثم رددناه بیا موږ وای واپس کوو دا اسفل السافلین ته مگر آن کسان چې ایمان او عمل صالح کوي بدیر پر اجر غیر مکتوب فما یکذبک بعد بالدین فما یکذبک الله وی تکذیب نه کوي ستاسو دین او ستو بعد ورسره بدغه دین علیه الله ینه د خدای پاک يحکم الحاکمین بلکې د دا وعید لپاره د کفار